بسم الله الرحمن الرحیم. ګسټروانټسټینل فارماکالوجي په نوموړي ویډیو کې موږ د هضمي سیستم د فارماکولوژي اړوند خبرې کوو. لکه څنګه چې دلته تاسې یوه دوا وینئ چې هغه اومیپرازول په نوم ده او د معدې په زخم کې کارول کیږي یا په پیپټیک السر کې کارول کیږي. نو دا د هضمي سیستم یو د کارېدونکو درملو څخه ده. اوس راځو د هضمي سیستم په اړوند خبرې کوو چې کوم درمل کاریږي او د کومو ناروغیو لپاره کارول کیږي. موږ شپږ عام طبي حالات لرو چې په هغه کې موږ د هضمي په سیستم کې درمل کاروو، چې په هغو کې پیپټیک السر یا د معدې زخم ده، کیموتراپي انډیوس ایمیسیس یا د کیموتراپیتیک درملو یعنی انتی بیوتیک یا انتی کینسر درملو په واسطه باندې چې کوم ایمیسیس یا دلبدي و استفراق را پیدا کیږي. همدارقم ډایریا ده یا اسهال، کانسټیپیشن ده یا قبضیت، ایریټیبل باول سنډروم ده او انفلمیټري باول ډیزیز ده. اوس راځو لومړی د پیپټیک السر ډیزیز په اړوند باندې خبرې کوو چې د معدې په زخم یا پیپټیک السر کې کوم درمل کاریږي او څو ګروپونه لري، کوم ډولونه لري. هغه درمل چې د معدې په زخم کې کارول کیږي د هغو له جملې نه د لاندې درمل دي چې H2 انتاګونیست یا H2 ریسپټر بلاکر یا هیستامین 2 ریسپټر انتاګونیست، او بل چې دی پی پی آی دی یا پروټون پمپ انهیبیټر. انټي بایوټکس دي کوم چې د ایچ پایلوري په تداوی کې کارول کیږي. پروستاګلانډین دي چې د معدې په زخم کې کارول کیږي. انټي اسید دي یا انټي اسیدونه ضد تیزاب، دا هم د معدې په زخم کې کارول کیږي. مکوزل پروټیکټیو اجنټ دي یا د مخاطي غشا ساتونکي مستحضرات یا درمل. نو که چیرې موږ فکر وکړو چې د معدې تیزاب څنګه تولیدیږي، نو اول باید د هغه په فزیولوژي باندې ځان پوه کړو چې د معدې تیزاب د چی په اساس باندې تولیدیږي. او دلته تاسو په دې تصویر کې وینئ دا د هیستامین مختلفې اغیزې دي. هیستامین چې دا داسې کله په بدن کې افراز شي دا په مختلفو ځایو کې خپلې اغیزې لري چې 4 ډوله اغیزې لري. H1 ده یا هیستامین 1، H2 ده، H3 ده او H4 ده. H1 اغیزه چې دا په الرجیک واقعاتو یا په حساسیتونو کې ډیر رول لري. لکه مثلا یو کس یو چیز سره حساسیت وښیي، هغې باندې خارش را پیدا کیږي، سوروالی را پیدا کیږي، پړسوب را پیدا کیږي، همدارقم ته یا سلنډي ورته پیدا کیږي. نو په دې حالاتو کې بیا موږ د H1 یا هیستامین 1 انتاګونیست کاروو، یعنی دا اغذا بلاکوو تر څو پورې د الرجي نه مخنیوی وشي. H1 انتاګونیست اوس موږ نه وایو، هغه د پوستکي په فارماکولوژي کې ویل کیږي او همدارقم ته په استما یا سلنډي کې هم ویل کیږي د تنفسي سیستم فارماکولوژي کې. نو الرجیک واقعاتو کې چې دا د H1 اغذا چې دا مهم رول لري. او بله H2 اغذا ده چې دا د معدې په تیزابو په تولید کې مهم رول لري. کله چې هیستامین بدن کې تولید شي د H2 اغذې سره وصل شي نو بیا د معدې د تیزابو تولید زیاتوي، ګستریک اسید سیکریشن کوي یا د معدې تیزابو تولید. نو دا چې دا اوس موږ تر مطالعې لاندې نیسو. او دا بله H3 اغذا چې دا په عصبي سیستم کې رول لري. همدارقم ته H4 اغذا چې دا هم په امیون سیستم کې رول لري. اوس موږ H2 اغذا له مطالعې لاندې نیسو او H2 انتاګونیست یا H2 ریسپټر بلاکر درمل وایي، یعنی هغه درمل وایي چې د هیستامین 2 اغذا بلاکوي. اول راځو د دې درملو د تاثیر میکانیزم ته. د معدې تیزاب یا HCl یا هایدروکلوریک اسید چې دی دا د 3 شیانو په اساس باندې دا تولیدیږي یا تولید زیاتیږي، چې د هغو له جملې څخه اسیتایل کولین ده، او بل چې د هیستامین ده، او بل چې د ګاسټرین ده. دا 3 مواد چې دي د معدې د تیزابو په تولید کې مهم رول لري. نو دلته چې دا موږ اسیتایل کولین نه وایو، همدارقم ګاسټرین هم نه وایو، دلته هیستامین چې ده دا لولو.
دلته د هیستامین دوه اغیزه شتون لري او دا شین چې ده دا خپله هیستامین ده. هیستامین کله چې د دې اغیزې سره واصل سي نو دا اډینال سایکلیز انزایم چې ده دا فعالوي. دلته ATP په سیکل کې MP بدلیږي او یو بل انزایم پروټین کاینیز فعالوي. داسې دا د هایدروجن پوتاشیم ATPase یا پروتون پمپ فعالوي. دا پمپ چې کله فعال شي دا هایدروجن د باندې باسي د معدې داخل ته د حجرو له دیوال نه د باندې باسي او پوتاشیم چې ده داخل ته راولي. نو ځکه موږ هایدروجن پوتاشیم ATPase ورته وایو او یا پروتون پمپ هم ورته وایو. نو د پروتون پمپ د فعالولو لپاره هیستامین ضروري ده چې خپلې اغیزې سره وصل شي. نو بیا چې دا اډینال سایکلیز فعالوي او هغه ATP په سیکل کې MP بدلوي. بیا وروسته چې د پروټین کاینیز دا فعالیږي. بیا دا چې دا د پروتون پمپ فعالوي او د هایدروجن د ایستلو سبب کیږي. او کلورین هم له همدغې حجرې نه د باندې راوځي. دلته کلورین او هایدروجن سره یو ځای کیږي او HCl جوړوي یا د معدې تیزاب جوړوي. او وروسته بیا په بل لیکچر کې موږ PPI یا پروتون پمپ انهیبیټر درمل وایو، د پروتون پمپ ناحیه کوونکي درمل لکه اومیپرازول دي، مثلا ډوکسولانسوفرازول دي، لانسوپرازول دي، فانتوفرازول دي. هغوی چې دي دا بلاک پروتون پمپ، یعنی پروتون پمپ چې ده هغه بلاکوي او هایدروجن نه پرېږدي چې بهر ووځي، نو معدې تیزابو د جوړولو نه مخنیوی کوي. نو کله چې موږ هیستامین اغزه د هیستامین 2 انتاګونیست په واسطه باندې بلاک کړو نو هیستامین به له خپلې اغزې سره وصل نشي. کله چې هیستامین وصل نشي نو د دغې پروسې د ناحیه کېدلو یا بندېدلو سبب کیږي او تیزاب معده کې کم جوړیږي. او بل دلته چې دا په دغه شکل کې تاسو وینئ، دلته د هایدروجن چې کوم موږ ته لاسته راځي د تیزابو د جوړولو دپاره دا د کاربن ډای اکساید د اوبو نه لاسته راځي. په بدن کې کوم کاربن ډای اکساید چې تولیدیږي اوبو سره یو ځای کیږي، بیا د کاربونیک انهایډریز انزایم په موجودیت کې دا په کاربونیک اسید باندې یو ډول تیزاب باندې بدلیږي. کاربونیک اسید چې دا بیا په خپله باندې ټوټې کیږي په هایدروجن او بایکاربونیت باندې. دغه هایدروجن کوم چې د پروتون پمپ په واسطه باندې بهر وځي او همدا رقم ته کلورین هم بهر راوځي، نو دلته HCl جوړوي او یا د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید جوړولو سبب کیږي. نو که چیرته موږ د HCl تولید راکم کو نو دا به د معدې د زخم په جوړولو کې مرسته وکړي. یعنی کله چې د معدې تیزاب ډیري نو زخم نور هم ډیریږي. کله چې موږ H2 بلاکر درمل وکاروو د زخم د جوړېدو سبب کیږي. اوس راځو په H2 ریسپټر انټاګونیست کې موږ کوم درمل لرو. په دې کې چې د موږ 4 درمل لرو چې د هغو له جملې نه سیمیټیډین ده، رینیټیډین ده، فیموټیډین ده، همدارقم ته نیزیټیډین ده. او دغه چې د اندازې دي چې په بازار کې پیدا کېږي 800 میلي ګرام او 400 میلي ګرام پیدا کېږي. رینیټیډین چې د 300 میلي ګرام او همدارقم 1.5 میلي ګرام هم پیدا کېږي. فیموټیډین 40 میلي ګرام او 60 میلي ګرام او همدارقم شربتونه 10 میلي ګرام هم پیدا کېږي. نیزیټیډین 300 او 1.5 میلي ګرام. دا په کوم وخت کې کارول کېږي؟ دا هغه وخت موږ کاروو کله چې د معدې زخم موجود، یعنی معدې زخم کوم وخت کې رامنځته کېږي؟ کله چې د تیزابو تولید یا جوړېدنه زیاته شي په معده کې نو د دیوال د تخریش سبب کېږي، بالاخره په معده کې یا کولمو کې زخم رامنځته کوي چې دې ته موږ پیپټیک السر وایو. نو کله چې موږ د معدې زخم تداوی کوو نو موږ باید H2 ریسپټر انتاګونیست یا H2 ریسپټر بلاکر وکاروو تر څو پورې د معدې په زخم کې ښه والی رامنځته شي. نو کله چې تیزاب ناحیه شي د معدې د زخم په جوړېدو کې له موږ سره مرسته کوي. خو دا درمل اوس د معدې په زخم کې ډېر زیات نه کارول کېږي. دونه ښه درمل چې دي هغه PPI دي. دا چې دي د معدې 80% تیزاب بلاکوي او PPI چې دي هغوی د معدې 90% تیزاب بلاکوي. همدا رقم د دو دغه وخت د بلاکېدو چې دا هم کم ده او د PPI درملو یا پروتون پمپ انهیبیټر درملو د هغو چې ده وخت د بلاک هم زیات ده، د ډېر وخت دپاره تیزاب بلاکوي. نو د دو استعمال چې ده یا په پیپټیک السر یا د معدې په زخم کې کارول کېږي ځکه تیزابو د تولید اندازه راکموي. اکیوټ سټریس السر کې کارول کېږي
اکیوټ سټریس السر دې ته وایي کله چې یو ناروغ چې موږ هغه عاجل وارډ ته یوسو یعنې یوه وخیمه یا شدیده ناروغي ولري نو ده ته چې د سټریس پیدا کیږي. نو د سټریس په وخت کې د معدې تیزابو سویه لوړیږي یعنې معده کې تیزاب ډیر تولیدیږي او د معدې زخم رامنځته کیږي چې ده ته سټریس السر وایي. کله چې د سټریس السر نه موږ ناروغ ژغورو نو موږ دوی ته په عاجل وارډ کې رینټیډین انجکشن لګوو یا رینټیډین امپول ورته لګوو تر څو پورې د سټریس السر نه ناروغ وژغورل شي. نو په دوه حالاتو لپاره هم رینټیډین استعمالولی سو، هم د رګ له لارې استعمالیږي هم چې ده د عضلې له لارې، او هغوی باندې لیکل سوي هم یې چې آیم آی وي، هغوی ته موږ باید پام وکړو. همدارقم په جرټ کې هم کارول کیږي. جرټ چې ده د داسې یوه ناروغي د ګیسترو ایزاپیګل ریفلکس ډیزیز. په دې حالت کې د معدې تیزاب چې دي دا له معدې نه پورته مرۍ ته چې ده دا ځي او هلته په مرۍ کې زخم رامنځته کوي. دا د مختلفو دلایلو له کبله رامنځته کیږي چې دا تیزاب ولې ځي مرۍ ته. کله چې د معدې په لاور ایزاپیګل سپینکټر کې مشکل موجودي هغه سمه ټینګه نه وي او یا انټرا ابډامینل پریشر لوړي مثلا په معده باندې بوج زیاتي یا همدارقم ته مثلا چې معده چې ده هغه چې ده مثلا فشار په زیات سي نو دا چې ده د ګسترو ایزاپیګل جنکشن نه لاندې له معدې نه مرۍ ته تیزاب ځي یا سیل ځي او د مرۍ د تخریش همدارقم د زخم او حتی د کینسر سبب هم کیدای شي. نو د جرټ په مخنیوي کې موږ هم دا کاروای شو یا د جرټ تداوي کې له دونه استفاده کوای شو. خو دا درمل اوس ډیر نه کاریږي، دو په جای باندې پی پی آی ډیر کاریږي چې هغه بهترینه درمل دي. شکل کې هم تاسو پیمیټوډین وینئ 40 ملي ګرامه ټابلیټ، همدارقم رینټیډین انجکشن یا امپول وینئ چې 50 ملي ګرامه هم لري او 25 ملي ګرامه هم لري.